ملګرو سلامونه مې واخلئ. افسر افغان یم د آر کے آر سټوډیو زمونږ یو بل چینل دی راشد خان راشد سټوډیو د هغې نه تاسو ته مخاطب یم. څومره چې ملګري دي آر کے آر سټوډیو سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره شریک کړئ تر څو چې د راشد خان په ژوندۍ بڼه باندې زمزمې، د راشد خان غږ، د راشد خان احساس دا ټول نیغ په نیغه تر تاسو در ورسي. که هر څومره راشد خان تاسو د افسر الملک افغان یا د افغان کلتور کور د لارې وینئ ګورئ اورئ، خو آر کے آر د راشد خان یو بل ټاټوبی دی، یوه بله جاله ده چې هلته به هم وي. ټول را سره اوسئ. راشد خانه څه دې راوړي دي نن زړګیا؟ یو څو ټپې به ورسره شریکو، نوې ټپې دي چې د تریو انار داندا هو درن زرانو قافلې در پسې زینا په مرګ د نمرې او جانان خوږ دی، پرنز د پریوزې چې پوښتنې لی ورځما د جانان مخه د جنت ور دی، مایې په دواړو تمبویې خدې لاسونه اوس به د بل چا سره ګرځي، ورته به وایي چې مین در باندې یما. زړه مې له تا سره بندي دی، د خدای دپاره بندي جانان پټ شپټ را پټ شا، پټ با در پټ شم پټ به وکړو دیدنونه. د سترګو ګاټې مې خوږېږي، ستا د راتلو لار کتلی دینا. مال د سترګو او تاوان راکا، چې ته بنوې ما بلا رتکاتنا. ستا په کتو خوري زر کېږي، ما ته دن را کتل خوري ایرې شما. په ما مینو را رسېږئ او نن مې ډولۍ د کلي منځ کې تېروینه. ښه ده چې تا لرم خدایه، په بندګانو دې هسې نه هېرما. او که خدای مې ته ویرانه لاړې، که خدای مې بل وي ستا نه ښه به مې ساتي، نورې تېرې به درته نه کړمه. داسې خفه شي لکه زه چې څنګه یم، او نور خو یې هېڅ ویلې نو دا ستا پیغور راکو په ژړا شومه. ما ټیټ ورته لې مکړه زما سر نه ټیټېدو،
ما ټیټور تلې مکړه زما سر نه ټیټېدو شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېږم شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم شاید چې په الفت کې هم افغان